یو علاج دا دی چې سړی دعاګانې غواړي او هر وخت الله ته وایي چې الله زما نظر حفاظت وکړي. امام بخاری دا روایت راوړی دی په الادب المفرد کتاب کې. یو صحابي راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې دا دعا یاده کوي ښه دا دعا یاده کوي کومه چې ته زه وایم نوټې کوي یاده یې کوي. وی یا رسول الله علمني دعاء انتفع به. ای د الله پیغمبر داسې دعا راته وښیه چې فایده ترې والم فایدهمنه دعا راته وښیه. هغه ورته دعا ده وښوه ګوره اللهم عافني من شر سمعي. فایدهمنه د نوټې کوي او که څوک ډېر تیز ذهن والی جدا مسله ده. اللهم عافني من شر سمعي وبصري ولساني وقلبي وشر مني. یا الله ما وساته زما د غوږونو د شر نه زما د سترګو د شر نه زما د ژبې د شر نه زما د زړه د شر نه زما د عورت د شر نه. د عورت شر څه دی؟ حرامو کې استعمالول. د ژبې شر څه دی؟ ناروا خبرې پې کول. د سترګو شر څه دی؟ حرامو ته کتل. دا دعا چې ته غواړې په سجدو کې په تهجدو کې په عامو اوقاتو کې رب العالمین به ستا د ټول بدن حفاظت کوي. اللهم عافني في بصر اللهم عافني من شر سمعي وبصري ولساني وقلبي وشر مني. نو دا یو څو طریقې دي نظر د حفاظت او الله سبحانه وتعالی زموږ د نظرونو حفاظت وکړي. او دا د مؤمن داسې خوی دی چې د دې په باره کې ډېر تاکید راغلی دی. تقریبا ما یو وخت کې هسې ځان له د فایدې را جمع کولې چې یو سړی د نظر حفاظت کوي نو د دې به څومره فایدې. اوس موږ سره هغه وخت نشتی حالانکه ما هغه ځان سره هغه لیکل چې دی هغه مې سکین کړو ځان سره مې راوړي م دي کوم چې ما لیکلي. نو د الله په توفیق سره ما 4 فایدې لیکلي دي د نظر د حفاظت 4 فایدې او په دې کې به ډېرې زمانه پاتې شوي. پاسې ورته زه ناست وم یو شپه سوچ مې کومه د ټولې را جمع کړو نو 4 فایدې ما لیکلي وو ډېر مخکې. نن ما هغه ځان سره راوړې ما یې کوم وکړو 4 چې بیانې هغه چې یو فایده 1 منټ هم بیانې نو پابندې ګنټه شو. نو هغه به انشاءالله بیا چې ته بله موقع باندې بیان کړو. الله سبحانه وتعالی زموږ د نظرونو حفاظت وکړي. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.